अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स څنګه تاسو ټول خیر امید لرم چې ښه به یې روغ جوړ به یې روژې هم څنګه روانې دي روژې خو خیر ډیره ګرمي ده خو الله تعالی د رحمتونو نظر شم چې دوه درې پیرې باران وشو نو د خلکو هغه تنده ورسره ډیره ماته شوله او څنګه یې فرینډز تاسو ښه عبید خان وعلیکم سلام حبیب الله وعلیکم سلام سبیل خان وعلیکم سلام شاعر خان وعلیکم سلام جی تاسو خپل نوم په اردو کې وایي زه یو نیم میسج نشم پړاوالی نو په اردو کې ورسره خپل نوم لیکئ نو زه به ورسره ستاسو میسج هم ویم خو ملګرو نن سبا زما پیج ډیر دغه روان دی زما پیج لایک کوئ شیر کوئ نورو ملګرو سره چې زما پیج ښه روان وي او زما تصویرانو باندې ښه کمنټس کوئ زهر الله وعلیکم سلام د بل وطن عمر دی ورک شه لږ مریض چې بې روژې ژوندون وینه ملګري زه ستا په دې میسج باندې پوه نه شوم هارون حیدر سلامونه وعلیکم سلام ښه مزه ته څنګه ښه دا یو ملګری غلط کمنټس کوي نو برای مهرباني غلط کمنټس مه کوه او چې کم ملګری غلط کمنټس کوي نو خفه کیږئ ما زه به ورسره تاسو بلاک کړم نو د دې نه دا ښه دی چې تاسو ښه کمنټس کوئ چې ښه کمنټس وکړئ نو تاسو به هم ښه ښکارئ چې بد لیکئ نو ورسره ښه ولې نه لیکئ او چې بیا هم نشه لیکلی نو بس بیا در سره هغه کمنټس کوئ ما خو ملګرو دا راسته ووایئ چې روژه م څنګه تېرېږي او نننۍ روژه م څنګه وه السلام علیکم سہیل خان سعودی عربونه وعلیکم سلام سہیل خانه دا لاس مې ولې زما لاس مات شوی دی بیګانه بله شپه نو زه رارتاوه شوې ومه زما خور بهر زګې وینځلو نو زه رارتاوه شوم نو زما دا څلور واړه ګوتې ماتې شولې او د لاس ته بند مات شولو نو اوس ډیره زیاته خفه وم لاس باندې مې هم دړو نو ما ویره چې خپلو ملګرو سره ګپ ولګوم او در سره خپلو ملګرو سره ګپ شپ ولګوم عبید خان چرته کور کې یم جی پېښور کې افضل خان وعلیکم سلام چې باران کله وریږي نو راځه راځه ګزاره کوه جی باران خو روژه ده ګزاره کوه دغه یو ملګری وایي چې روژه ستاسو څنګه ښه ده نو شکر دی روژه خو ډیره ښه روانه ده او الله تعالی دې ټولو مسلمانانو له همت ورکړي چې روژه ونیوي او ورسره خپل عبادت وکړي ملګرو ورسره شیرینګ کوئ چې کمنټس هم ښه راځي او لایک ورسره د فیسبوک لایک ورسره ډیر شي ارمان به وکړي خو وخت به تیری عبید الله خان وایي ارمان خو که نن سبا درته ووایم نو ارمان خلک په هغه د یو ملګري ته ښه زه دغه ویم نوم یې نشم اخیستی خو زما د لایف به اوري نن سبا خلک چې دی نو په مړو پسې ارمان نه کوي نو په ژوندو پسې به څه ارمان وکړي دا میسج چې زه کوم نو هغه ملګري ښه اوري چې ارمان نن سبا خلک په مړو پسې نه کوي نو په ژوندو پسې به یې څه وکړي
نن سبا وخت کې خو چې دی د انسانانو نه هغه سپي ښه دي چې وفادار دي. انسان کې خو بالکل وفا نشته او نه به کې وفا پاتې ده. چاکلیټ ملک وعلیکم سلام. زه خیمه افضل خان وی چې آی لایک یو. نو ډیره ډیره مننه. سمیع الله خدای دې تاسو خوشاله او آباد لري. ما درته ویل چې سترګې مه توروه، د خلکو سترګې درپسې شوې که نه. مننه چې ډیره مننه. روجه خرابېږي، ولې به خرابېږي؟ انشاءالله چې روجه به نه خرابېږي. دا دومره عمر یې خورو نو بس دا یو میاشت به یې نه خورو که نه، ضروري خو نه ده. زما سلام نه اخلې افغان. ولې نه جي؟ ستاسو سلام هم اخلم، ستاسو سلام خو په دولاسي باندې اخلم. بالکل ستاسو سلام اخلم. ملګرو ورسره شیرینګ کوئ. عمران وعلیکم سلام. نور محمد وی غصه مه کوه. نه جي غصه خو زه نه کومه. الله دې لاس زر روغ کا او روجه دی په خیر. ډیره مننه جی، ډیره مننه. سیب الله وعلیکم سلام. زه خیمه تاسو څنګه ښه؟ بی ای وفا جانان ستا لاس چل شوی دی. جی زما لاس مات شوی دی. دا څلور ګوتې ګورئ، دا څلور واړه ګوتې مې ماتې شوې دي او د لاس دا بند مې مات شوی دی. زه راتاوه شوې یم بهر، نو زما د لاس مات شوی دی. او چې ستاسو دواګانې وي نو انشاءالله ښه به شوه. اختر کله دی؟ دا یو ملګری وی علم شهزاد ډون پی ټی آی. نو اختر خو بس چې چا وی اختر دی نو موږ به یې منع وکړو چې او اختر دی. او ظالمه تا خو لا روجې نیولې نه دي او بیا وی چې اختر کله دی. رحمت الله وعلیکم سلام. ارشد خان جی بس دا زما د خوږو قسمت راغلی او چې لاس مې خوږ شولو. عزیز خان وعلیکم سلام. عمر گل وعلیکم سلام. محمد جانان ډون ګډ نایس. مننه جی. مسافر ستا لاس دی خدای ښه کړي. ډیره مننه جی، خدای خوشحاله او آباد لره. ندیم وای چې دا پسه نو بهر راتاو شوم، زموږ کور کې هغه خوین غوندې چپس دی نو هغه لون شوی نو زه راتاو شوم، نو لاس مې زور واغستو، نو څلور واړه ګوتې مې ماتې شوې او د لاس ته بند مې مات شولو. او چې ستاسو دواګانې وي نو انشاءالله چې روغه جوړه وشم، او چې ستاسو مینه او ستاسو دواګانې وي نو انشاءالله چې روغه جوړه سه چې بالکل ټیک ټاک بشم. سیب الله وای چې الله دې لاس روغ کا. مننه. ډیر را باندې ګرانې، ډیره مننه. عبدالله افغان ډیره مننه. ما ته هم تاسو ټول ډیر زیات ګران یې او چې چرته یې خدای خوشحاله او آباد لره، او چې کوم مسافر دي نو هغې د خپل وطن ته راوستلی کې خدای او په روغ صحت باندې. دادا ډیره مننه، ډیره مننه. او دادا زه تاسو عمرې نه راغللی، دادا زما خبرې اوري او کنه
خو زه درته بیا هم ویمه دادا مراد ته ویمه زه دادا ته د عمرې نه راغللې زه درتلم ستا خواله خو بس کور کې داسې څه مسلې وې نو هغې کې دغه شومه بیزه شومه چې زه تا ته اختر دا خدای اختر که د عمرې مبارکي درکمه کور کې څه مسلې وې نو هغې کې لږ ورشانې بیزې ومه او بله دا چې بیا درتلمه نو لاس مې مات شولو او انشاءالله چې دا لاس مې روغ شي نو بالکل به زه ستا عمرې دغه له درځمه مبارکۍ له به درځمه او نیلم ته مې بیا هم په فون باندې مې ورته هم ویلي دي چې عمره دې مبارک شه او خدای دې تاسو له او زه دې ټولو مسلمانانو له همت ورکړي چې د خدای کور ته لاړ شي عمره وکړي او زما د طرف نه درته بیا هم ویمه چې ډېره عمره مبارک شه او خدای دې نور هم داسې یو څو پیرې بودللې که دا خو د الله تعالی کور دی او ډېره مننه دادا چې تاسو زمونږ پیج جوین کوئ خو دادا زه تانه ډېره خفه یم کلیم خان ډېره مننه جی الله دې وایي ټیک ټاک کا ډېره مننه جی شکر دی دادا چې دا اوکې خو دله درځي او زمانه په دې خبره باندې خفه نشي چې ته زما مطلب مبارکۍ له رانغللې نو زه به درځم ستا مبارکۍ له ښه انشاءالله چې روغ صحت وي او زندگی وي نو زه به ستا مبارکۍ له بالکل درځم سجاد علي وایي چې لو یو ټو ډېره مننه ذاکر څنګه یې ښه یم جي حمزه هاي الله دی خفه نشي محمد مسافر مننه جی خدای دې تاسو همیشه خوشاله او آباد لري دوبۍ ته نه راځي ولې نه جی انشاءالله اختر نه پس به انشاءالله روغ صحت او زندگی وي نو اختر نه پس به انشاءالله دوبۍ ته درځم وقاص علي وایي چې یار دې څوک دی یار مې نشته یاران نن سبا نشته صرف د مطلب هغه یاري ده الله دې ښه کا بی ای وفا جانان ډېره مننه خدای دې تاسو هم روغ جوړ او ښه ساتي تاسو ځئ عمرې له ګل د ملګری ستا په نوم باندې پوه نه شوم خو ته وی چې ته ځې عمرې له نو چې د الله تعالی طرف نه حکم شوی وي چې دا لاړه شو عمرې له نو بالکل به ځمه ولې به نه ځمه هغه خو د الله تعالی کور دی د هر یو انسان ارمان وي چې زه لاړ شم هلته خو فلحال به لازما نصیب نه وي شوي د هغه زګي د اوبو خوراک نصیب به نه وي شوی زما کنه ولې نه دا یو ملګری وای چې زیشان څنګه دی او ته څنګه زه خو خیمه ستاسو دواګانې دي را سره نو خیمه او زیشان اوده دی او هغه هم ښه دی ملګرو شیرینګ کوئ ورسره نور محمد وای چې اختر کې دوبۍ ته راشه کنه نو اختر خو په کور کې خوند کوي چې انسان په کور کې خپل اختر تیر کی خپل خویندو ورونو سره خپل مور پلار سره اختر خلک تیر کی نو هغه خوند کوي زیشان چرته دی وفا جانان وای چې بے وفا جانان وای نو زیشان وده دی جی یاسر سلام وعلیکم سلام عبدالله محمد وعلیکم سلام ملګرو شیرینګ کوي ملګرو شیرینګ کوي ورسره ستاسو کمنټس نه راځي سجاد علی بیوټیفل مننه جی
عثمان हेलो स्वीटी مننه जी غلام سلامونه قبول کا تایلند جاری خبرې کوم وعلیکم سلام جی ډیره مننه ملګرو ورسره شیرینګ کوئ جی دوبۍ ته چکر له درځم افضل خان سو سویټ ډیره مننه ماجد سلامونه مسافر یم خجی بس خدایم خپل وطن ته راوستلې کا سلام ګرانی د لاس تی پسا جی دا زر ارتاوه شوی یم او لاس مې مات شوی دی په لاس ته زه ډېر زیات خفه شوم افریدي وای په لاس ته زه ډېر زیات خفه شوم مننه جی بس دا د خوږو قسمت راغلی وي دا یو ملګری وای چې ته زما کمنټس نه وای دا ولې نه جی ستاسو کمنټ خو زه ویم افغانی وای چې الله دی شفا در کی الله دی ښه ساته مننه جی بالکل ګران یاران نشته بے وفا بے وفا بے وفا نشته نه یاران نشته بالکل نشته د ټایم پاس صرف ټایم پاس شاه محمد وعلیکم سلام سلام قبول کا محمد وای وعلیکم سلام خج ملګرو ډیره مننه چې تاسو زموږ گروپ جوائن کو او ورسره کمنټس وکړه خو دې خوشاله او آباد لره او چې چرته یې خدای خوشاله او آباد لره چې کم د وطن نه بهر دي نو همیشه به ورته دعا کوم او تل مې په دعا کې یاد ساتئ تل مې په دعا کې یاد ساتم او ما ته دعا وکړئ چې زه ښه شم او خدای دې تاسو ټولو له او زموږ چې څونه مسلمانان دي ټولو له همت ورکړي چې روزې ونیسي او ورسره پکې عبادت وکړي دا برکته میاشته او زما په تصویرانو باندې غلط کمنټس مه کوئ ښه کمنټس کوئ او بل دا چې ډیره مننه زما پیج ملګرو سره شیر کړئ او ډیره مننه په الله سپارم